کوترې د پیغامونو د لیږد لرغونې وسیله ده چې لومړی ځل په لومړۍ نړیواله جګړه کې ترې د استخباراتي معلوماتو په موخه کار واخیستل شو. تاریخ پوهان وایي کوترې یوازینۍ لرغونې الوتونکي مرغان دي چې 10,000 کاله وړاندې په مصر کې اهلي شوي دي. خو په کورونو کې ساتل دود ته ورته دي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم د ساتلو شوق ډیر دی. دا د کابل په زړه کې د کافرو شي کوڅه ده. هغه کوڅه چې د دې ځای د هټیوالو په وینا تقریبا 100 کاله قدامت لري. په دې کوڅه کې بیلابیل الوتونکي مرغان پیرل کېږي او پلورل کېږي، خو د کوترو مینوالو دوکانونه پکې تر ډیره تر سترګو کېږي. دلته نو رښتیا هم د کوترو د پیر او پلور بازار ښه ګرم دی، خو بیلابیل ډولونه او قیمتونه لري. کفترها که هست از صدر پون که بریدم کافروشی که در یا صدر پا هست تا 10,000 20,000 30,000 و در غیر از اون کفتر دو چپی که کم پیدا میشه از 2 لک رپا و 1.5 لک رپا افغانی کفتر پیدا میشه دیگه. نال دیش به حساب ما این کفترهای که داریم از 1,000 2,000 3,000 این کفترهای ما بالا نیست به حساب خود ما. و رقم عراقی ایرانی هر رقم کفتر سالی قیمتایش بدر گفته کدام منده خود از 50 گرفته تا 1 لک. دا سړی په دې ځای کې د کار اوږده مخینه لري. د دې کوڅې د تاریخ په اړه یې راته وویل دا زما له زیږېدو پخوانۍ خبره ده. ما تقریبا 20-25 سال میشه که در این کوچه هستم، اما پیغامات از این کوچه تقریبا 60-70 سال میشه. 60-70 هم امکان داره که بالاتر شود. از اول از این کوچه میشه که میگن کوچه کافروشی است. این با واقعیت کافروشی بود. همین کای خشکی که سودا میشد، کای سبز سودا میشد، اما نان خوک دی کوچه سودا میشد. اما نظر به وقت زمان که شما میبینید دنیا با پیشرفت است، نه به وقت ماندن. امروز میبینید که کوچه همگیش پرنده فروشی است. بهترین کنیرای تمام دنیا دی کوچه خرید فروش میشه. د کوترو ساتل اوس یو شوق دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک په کورونو کې ساتي، خو د ساتونکو په باوري کوترې دو بختوي. کوکویم از بسیار شوق کفتر داره. این کفتر که از باز رفت آمد داره. اگر رفت کد سرت پاچا میشی، اگر نکد گدا. کوترې د سولې، امن، معصومیت او ازادۍ سمبول ګڼل کېږي. بیلابیلو شاعرانو کوترې په خپلو شعرونو کې هم یادې کړي دي. د بیلګې په توګه ښاپیرۍ نغمه وایي موږ کوترې یو د سولې، او یا هم لکه کوتره والوتمه تا ولیدم کنه. یاد دې وي چې لا هم په هیواد کې د مرغانو خوندیتوب ته پوره کار نه دی شوی. له کوترو ورخوا لا هم داسې مرغان شته چې د ښکاریانو د بې رحمۍ له امله یې نسلونه د ورکېدو